راغله د شپې ویده ده خوب ویني یو آواز ورباندې کېږي چې پاڅېږه ای ابراهیمه د الله رب العزت حکم ده چې خپل زوی ذبحه کړه خپل زوی ذبحه کړه حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک چې کله راپاڅېده له ځان سره ډېر چرتي سو سوچ کې سو چې داسې نه چېرته دا شیطاني وسوسه وي نو د هغې په بدل کې حضرت ابراهیم علیه السلام یو څو اوښان راواخېستل او هغه یې ذبحه کړه حلال د هغې نه پس سبا ورځ باندې په 8 د ذوالحجې باندې بیا خوب ویني چې بیا همدغسې خوب کې آواز ورباندې کېږي بیا چې سهار راجګېږي بیا حضرت ابراهیم علیه السلام بیا یو څو اوښان هغه صدقه کوي او حلالوي په نهم باندې بیا دغسې خوب ویني په آخر چې راپاڅېده نو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة د حکیم فعل یعنی دا د حکمت نه خالی نه وي که چېرته دغسې بار بار یو سړي ته دغسې وینا وشي نو پوه شه چې دې کې خامخا یو حکمت پروت ده حکمت او مصلحت پکې شته ده نو حضرت ابراهیم علیه السلام خو ډېر هوښیار د مبارک ځان سره وویل چې دا خوب دا دروغ نشي کېدلی ځکه که دروغ وی خو یو ځلي 2 ځلي بس 3 ځلي دا خوب هغه ماته راغی په دې ځای کې یو نقطه ده کله چې دغه خوب مکمل سو دغه خوب یې ولیده نو هغې نه پس بیا 10 د ذوالحجه راتلله نو فرشتې ملایکه د الله رب العزت حضور ته پیش کړي عرض کوي یا الله حضرت اسماعیل او دغه بچی دا خو په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ډېر ګران ده نو څنګه به ابراهیم علیه السلام دومره زړه وکړي او دا خپل بچی به حلال کړي دا څنګه کېدلی الله رب العزت دا ټول دنیا ته وښودله چې یو بنده د ما محبت کې څومره غرق ده او د خپل اولاد په محبت کې څومره غرق ده ما سره ډېر محبت لري او که نه دا د خپل اولاد سره ډېر محبت لري زه اوس دی امتحانومه چې دی د چا سره ډېر محبت لري الله رب العزت د دوی دا محبت مقایسه کړه چې وی کتل د الله رب العزت د محبت هغه تله هغه زیاته شوله درنده شوه 10 د ذوالحجې سو کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د خپلو اعمالو نه یعنې د عملونو نه فارغه سو د مانځه نه فارغه سو نو کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي وایي دغه بچی حضرت اسماعیل علیه السلام پاک ستره ولمبوه پاکې کالي ورته واغونده ویښته ورته غوړ کړه سترګې ورته تورې کړه خوشبویي ورته ولګوه چې دا یو عظیم الشان دربار ته بوځم او هلته مېلمه کومه هلته زه دا مېلمه کومه مېلمه په حیث باندې خو بالاخره دی تیار کړو او دی روان کړی ده هلته یو خواته حضرت ابراهیم علیه السلام په ډېر لوی امتحان کې پروت ده بل خوا فرشتې ملائکه ټول د دغه امتحان په ننداره کې دي ټول یې راجمع شوي دي او ګوري چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی سره کوم امتحان ورکوي کوم شان او کوم منظر د دې ده دا منظره دغه ملائکه ټول ویني ټولې ولاړې بل خواته شیطان لعین هغه د یو سپین سرې یو ضعیفې زنانه په شکل باندې بي بي هاجرې ته راغلل
ورته وایي اے بیبي هاجره خبره یې چې دا زوی درته چېرته بوتو بیبي هاجره هغه ورته فرمایي او خبره یم یو مېلمستیا وه مېلمستیا ته یې بوتو وایي نه مېلمستیا ته یې نه ده بوتلی هغه ذبحه کوي بیبي هاجره ورته فرمایي وایي دا لا څنګه کېدلی سي چې یو پلار دې جګېږي او خپل زوی دې ذبحه کوي دا کېدلی سي دا ممکنه نه ده هغه ورته وایي نه د الله امر ده ورته چې دا ذبحه کوي د الله امر ده حضرت بیبي هاجره هغه ورته وایي په جواب کې وایي الله الله یعنې دا تخفیف د دې نه ده چې الله یعنې معنا دا چې الله رب العزت امر کړی نو حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل دا دواړه د الله رب العزت امر ته لبیک وایي د الله رب العزت امر ته لبیک وایي که د الله امر وي ورباندې نو زه په دې باندې راضي یم چې ذبح یې د دې بل الله تخفیف دا ده چې که چېرته حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړي چې کله دې حضرت اسماعیل ذبحه کړ د هغې نه پس لاړ شه او خپله بیبي دې ذبحه کړه هغې ته هم زه تیاره یم او زه ورته لبیک وایم شیطان چې دا خبرې واورېدې دا عقیده یې واورېدله دا عقیده یې ولیدله مایوسه لاړ د یو ماشوم او د یو ړکي حیوان په شکل باندې حضرت اسماعیل علیه السلام ته راغله ورته وایي چېرته روان کړی هغه ورته وایي یو مېلمستیا ته یې روان کړی عظیم الشانه مېلمستیا دلته یې روان کړی دغه شیطان لعین دا ورته وایي مېلمستیا ته نه یې روان کړی ذبحه کولو ته یې روان کړی ذبحه کوي دی دی مبارک ورته وایي دا څنګه کېدلی سي چې یو پلار د خپل زوی چې دومره محبوب وي ورته او دومره ورته ګران وي هغه دې ذبحه کړي وایي دا د الله امر ده ورته او چې د الله امر ده ورته نو زه د الله رب العزت امر ته لبیک وایم چې پلار مې په ما باندې هر څه کوي د الله په حکم باندې او د الله په امر باندې زه ورته لبیک وایم زه ورته تیار یم هغې نه هم مایوسه شو بیا راغی حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي دا زوی دې چېرته روان کړی حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي زوی مې د الله حکم ده د الله حکم طرف دی د الله امر ده هغې طرف دی بیا یم هغه شیطان لعین دا ورته وایي ابراهیمه څومره عقلمنده انساني څومره پوهه انساني خو بیا هم د دې دومره پوهې او د دې دومره عقل باوجود هم په دې الفاظ او احلام او خوبونو باندې ته یقین ساته دا خو الفاظ او احلام خوبونه دي ته څنګه کولی سې چې په دې خوبونو باندې غلط سي او یو دومره غټ کار او یو دومره غلط غټ امتحان هغه ته دې په دې یو خوب باندې هغه پوره کوي کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام وکتل په نور قلب سره ورته معلومه شوله چې دا همغه لعین شیطان دا چې حضرت آدم علیه السلام یې په دوکه کې اچولی دا همغه کس ده نو په ډېر یو توندۍ سره یې ورته وویلي چې زه ولاړ شه او ځغله جای نه لاړ شه شیطان لعینه خو یو څو قدمه شیطان وروسته راغی ناامید شو بیا لاړه ډېر په زبردستي او ډېر په زور سره د حضرت ابراهیم علیه السلام لاس ونیو ورته ویل چې نه به کوې داسې کار مه کوه خو ابراهیم علیه السلام ورته ټېله ورکړله یو څو موټی راډک کړه د شګو نه یو څو تیږې او وړکۍ هغه یې په لاس کې راغله یو کې وویشي خو لږ ساعت یو څو دقیقې یو څو قدمه مخکې لاړه بیا یې دغسې کار وکړو بیا یو څو